نن د زنانو د خاوندانو نه څه ګیله ده؟ دا اصول دي ښه. د ښځې خاوند به د ښځې سره کور کې دې دوران کې موبایل نه استعمالوي. په دې د ښځې حوصله غورځېږي. دا موبایل دی موبایل کې مشغول دی. بیبیانو له ټیم نه ورکوي، مور او پلار له ټیم نه ورکوي چې راشي بس موبایل به ځان ته ان کې ډوډۍ یېره ده، چای یېره ده او د پلار خدمت یېر دی. کور کې ورسره د جنت دروازه د پلار میانځنۍ دروازه اتې نه موبایل یېره کړله. هغه مور ده چې د هغې د خپو د لاندې جنت پروت دی، اتې نه موبایل یېره کړه. اتې موبایل یېره کړې ده. وزګار نه دی بچې، د موبایل نه دی پارخ چې د پلار خدمت وکړي، د موبایل نه دی پارخ چې د مور خدمت وکړي. چې موبایل ته ګوري د مور مخ ته ولې نه ګوري؟ چا چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وکتل، الله ورله د یو حج قبول شوي اجر ورکړي. الله د یو حج قبول شوي اجر. موبایل ته ولې نه ګوري؟ چې د مور مخ ته ګوري نو موبایل ته ولې نه ګوري؟